پاکستان د ضیاءالحق جګړه تور سپټمبر د جنرال ضیاءالحق لپاره د بریا پیلامه وه. د 1900 میلادي په مني کې په اردن کې د فلسطین د فدایانو تحریک او سلطان حسین ځواکونو ترمنځ داخلي جګړه ونښته. دا جګړه د جنرال ضیاءالحق لپاره په یو داسې فرصت بدله شوه چې هغه یې په یو اتل بدل کړ او د جنگ تر ګټلو وروسته سرلوړی او بریالی بیرته پاکستان ته راستون شو. دا په داسې حال کې وه چې د پاکستان نور ځواکونه او جنرالان له هند سره د 1901 په جګړو کې له سختې ماتې سره مخ وو. د ضیا بریالیتوب د اردن په جګړه کې هغه ته ځانګړی شهرت وروباښه. وروسته ضیاءالحق له شوروي سره د مجاهدینو په جګړه کې فوق العاده اغیزناک رول ولوباوه. که په افغانستان کې د شوروي او خلقیانو د ماتې مسؤل یو کس وي نو هغه به پرته له شکه ضیاءالحق وي. په 1960 کې د عرب او اسرائیلو ترمنځ په شپږ ورځني جګړه کې اسرائیل پر خپلو 4 عربو دښمنانو غالب شول. عرفات په اردن کې زیات نفوذ ترلاسه کړ او د حکومت دننه حکومت یې رامنځته کړ. د 1960 په وروستیو کې په اردن کې د فدایانو نفوذ دومره زیات شو چې د اردن د شاه یعنی هاشمي سلطنت له ګواښ سره مخ کړ. عرفات او د فلسطین د ازادۍ غورځنګ په عربي نړۍ کې د شوروي او د هغه د متحده بالخصوص د سوریې او عراق له ملاتړ څخه برخمن وو. په 1900 کې د فلسطین د ازادۍ عمومي جبهې 4 مسافر وړونکي تجارتي الوتکې وتښتولې. یوه الوتکه یې د قاهرې هوایي ډګر ته تغیر مسیر کړ او 3 نورې د اردن په لرې پرتو دښتو کې کېنولې. د جبهې د یرغمل د پرېښودو په بدل کې له اسرائیلو څخه د فلسطیني زندانیانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د الوتکو تښتونې دغه ماهر جرم د دې لامل شو چې د فدایانو او اردني ځواکونو ترمنځ داخلي جګړې او کشمکش رامنځته شي. حتی فدایانو یعنې د فلسطین د ازادۍ غورځنګ 2 ځلې د اردن د سلطان ترور هڅه وکړه چې په غبرګون کې د اردن پوځیانو پر دې غورځنګ سخته حمله وکړه. امان یعنې د اردن پلازمینه د جګړې په ډګر واوښت او د هاشمي سلطنت بقا او پایښت په شک کې شو. داسې ښکارېده چې د اسلامي هیوادونو له ډلې اردن هم د امریکا او کپیټالیزم له مداره د وتو او د روسیې د کمونیزم مداره د ورداخلېدو په حال کې دی. ضیاءالحق په 1900 او د دې جګړې په جریان کې په اردن کې د پاکستان نظامي آتشه وه. پر دې دنده 3 کاله وړاندې ګمارل شوی و. د دې دندې پر اساس د هغه کار دا و چې د پاکستان په استازیتوب له اردن سره په نظامي چارو کې همکاري او سلاکاري وکړي او د خپلو وظایفو او د اردن د پیښو په اړه خپل هیواد یعنې پاکستان ته راپور ورکړي. خو هغه تر دې زیات څه وکړل. د جاک او کانال په خبره چې په 1900 کې په اردن کې د CIA مشر او د سلطان حسین مشاور و، د ضیاءالحق له اردني عسکرو سره د فلسطینیانو ضد حملو کې مرسته وکړه او د اردن پوځیان د جګړې ډګر ته هدایت کړل. هغه ته بیا د جنگ په اساس صحنو کې د سوریې د وړتیاو او پلانونو د ارزونې او شنولو دنده وسپارل شو. له فلسطینیانو سره د مرستې لپاره سوریې د اردن پر شمالي خاوره حمله وکړه او د 2 زرهي غونډونو په واسطه یې د اردن ځواکونه مات کړل او د امان پر طرف پرمختګ وکړ. سلطان حسین په دې وخت کې ضیاءالحق واستاوه چې وضعیت له نږدې وڅاري او د راتلونکي اقدام په اړه نظر وړاندیز رایه کړي. او کانال وایي چې ضیاءالحق سلطان حسین ته د وضعیت د خرابوالي په اړه وویل او هغه ته په خوی او ډیپلوماټیکه ژبه دا قناعت ورکړ چې د اردن د سلطنتي هوایي ځواک ماهر او تکړه پوځیان باید راولېږي چې د سوریې د پرمختګ مخه ونیسي. سلطان حسین هم د هغه مشوره ومنله چې پایله یې هم مثبت او د اردن په بریا تمام شو. شاهي کورنۍ د ضیاءالحق له مشورو او مرستو د زړه له کومې مننه وکړه. 2 کاله وروسته چې د حسین ورور سلطان حسن واک ته ورسېد ما ته یې د ضیاءالحق په اړه وویل چې د ملګری یو باوري کس دی. هغه زیاته کړه ضیاءالحق مخوره محترم شخصیت او مسلکي عسکر دی. هغه ته یوازې په نظامي چارو کې له موږ سره مشوره وکړه بلکې د عسکر او پوځیانو احترام او اعتماد هم لاسته راوړ. خو په اردن کې د پاکستان نظامي پلاوی چندان خوښ نه و. دلیل هم ښایي دا وي چې دوی د اردن په جګړه کې له خپلو صلاحیتونو انحراف کړی و او هغه څه یې ترسره کړي و چې د دوی په صلاحیت کې نه و. د 1900 تر 1900 کلونو په مني او ژمي کې پاکستان د داخلي جګړو په لوري د تګ په حال کې و.
د 1971 په مارچ کې د پاکستان دوم نظامی ډیکټاټور یحیی خان د ختیځ پاکستان چې اکثریت یې بنګالي او جدایي غوښتونکي وو په ځپلو او ټکولو لاس پورې کړ او د یو ظالمانه قتل عام په نتیجه کې تر 3 میلیونو زیات کسان له تیغه تیر کړل. د په ډسمبر کې له هند سره د لنډ وخت لپاره یوې جګړې ته ورودانګل خو پایله کې جنگ د بنګلادیش په ازادۍ پای ته ورسېد. د پاکستان جنرالان د دې جګړو له امله سخت بې اعتباره شول ځکه تر 90,000 پورې عسکر د هند لخوا اسیر او زنداني ونیول شو او نور درانه تلفات هم ور واوښتل. له بلې خوا د هند دوه فاتح جنرالان یو هندو او بل یهودي وو. د فاجعه او جنگ د پاکستاني نظامي ډیکټاټورانو حیثیت کمرنګه کړ او د دې زمینه یې برابره کړه چې بیرته ملکي افراد واک ته ورسیږي. په دې وخت کې ذوالفقار علي بوټو واک ته ورسید. بوټو یو داسې جنرال ته ضرورت درلود چې هم مشهور یا هم وفادار. د اردن شاه په تور سپټمبر کې د ښو لاسته راوړنو له امله زلفي یعنې د ذوالفقار په ناز نوم چې د ملګرو لخوا ورته کارول کېده ضیاءالحق پیشنهاد او توصیه کړ. د سلطان حسن په سپارښتنه ضیاءالحق ډګرمن له درجې جنرالۍ درجې ته ترفیع وکړه او له اردن څخه پاکستان ته راستون شو. که ضیاء دا ترفیع نه وای ترلاسه کړې نو احتمالا تقاعد کېده. 5 کاله وروسته د 1976 په فبرورۍ کې ضیاءالحق د زلفي په امر د ټول نظامي ځواک مشر وټاکل شو. ذوالفقار د څو نورو سترو جنرالانو پر ځای زیاته ترجیح ورکړه ځکه دا یو وفادار او غوړمال شخصیت و. ضیاء د یوې دسیسې او کودتا په افشا کولو کې چې د لوی نظامي افسرانو لخوا د ذوالفقار خلاف جوړه شوې وه مرسته وکړه. د اردن د پادشاه سلطان حسن راتګ اسلام آباد ته تنظیم کړ چې د هغه په جریان کې بوټو ته زیاته چاپلوسي او احترام وکړ. بوټو پر دې باور و چې ضیاء یو غیر سیاسي شخص دی او هومره قوي نه دی چې د ده لپاره د ګواښ رامنځته کړي. نو له همدې امله یې زیاته د خارجي میلمنو په مخ او سترو میلمستیاو کې د جنرال شادي نوم اخیست. په 1970 کې چې د ولسمشرۍ کومې ټاکنې وشوې غیر شفافې او ظاهري وې چې د ښاري خلکو غوسه او تظاهرات یې راوپارول. داسې جنرال شادي ته زمینه برابره شوه او د 1970 میلادي د جولای په 5مه یې د بوټو حکومت رانسکور کړ او تر ایوب خان او یحیی خان وروسته د پاکستان دریم نظامي ډیکټاټور شو. د دې کودتا پټ او مخفي نوم د مساوات عملیات و. بوټو تر څو میاشتې زنداني وروسته د قتل په جرم په زندان کې اعدام شو. ضیاء د بوټو د بخښلو زیاتې نړیوالې درخواستۍ او غوښتنې رد کړې. حتی د جیمي کارټر غوښتنې هم په دې برخه کې څو ځله رد کړې. ضیاءالحق د 1924 د اګست په 12مه زیږېدلی و. پلار د برېټانیا د پوځ په مرکزي قرارګاه کې دنده درلوده. ضیاء هم په 1944 کې نظامي عسکري پیل کړ. د ټولګی د هند حربي اکاډمۍ وروستی ټولګی و چې د راج د پای او د هند او پاکستان تر رامنځته کېدو مخکې فارغ شو. په دې ټولګي کې له ده سره د نږدې ملګری اختر عبدالرحمن و چې وروسته د حکومت په وخت کې د عیسی مشر شو. د پاکستان د نظامي ډیکټاټورانو پخوانی نسل یعنی ایوب خان او یحیی خان تر یو حده سیکولار و خو ضیاء ډیر زیات اسلام پاله شخص و. کله چې زلفي په راولپنډۍ کې د ضیاء د کور لیدنه کوله نو پر دیوالونو یې د مکې مدینې کعبې او نور اسلامي اماکنو او سمبولونو عکسونه لګولي وو چې زلفي په لیدلو ورته وویل جنراله تا خو له کور نه سم جومات جوړ کړی. ضیاء له ځانه د یو پرهیزګاره مسلمان تصویر ارایه کوي او ځان د هیواد له اسلامي سیاسي ګوند جمعیت اسلامي سره نږدې کړ. د نظامي ځواکونو په اسلامي کولو هم ټینګار درلود. د په دې کارونو سره غوښتل د خپل نوي حکومت لپاره د اسلامي افراطي ډلو تایید او تحسین لاسته راوړي. افسران له خپل عسکر سره د جمعې لمونځ ادا کولو ته هڅول کېدل او د لومړي ځل لپاره به د ترفیع بورډ او د کمیټې د نورو عسکري دندو او مکلفیتونو ترڅنګ د عساکرو اسلامي مکارم او اخلاقو ته هم ځانګړې پاملرنه کوله. د ملي اردو شعار له اتحاد ایمان او نظم څخه ایمان تقوا جهاد فی سبیل الله ته بدل کړ. شجاع نواز چې نن سبا د پاکستان په نظامی چارو کې ځلېدلی ماهره څیره ده وایي چې پاکستان ته د ضیاء لخوا پرېښودل شوی میراث د هیواد اسلامي کول دي. ضیاء یو بلند پرواز او جاه طلبه شخصیت و.
د په 1980 کلونو د افغانستان جګړې په حوج کې اعلان وکړ چې دا زموږ حق دی چې په افغانستان کې یو دوست او ملګری حکومت رامنځته کړو. موږ د یو ګاونډي هیواد په توګه په دې برخه کې ریسک او خطر ته هم غاړه ږدو او دې ته اجازه نه ورکوو چې له هند او شوروي څخه په تاثر زموږ د هیواد پر خاوره دا واوشي. دا ځل به په افغانستان کې یو رښتینی اسلامي حکومت رامنځته کوو چې د پان اسلامیزم د بیا احیا او راژوندي کولو یوه برخه به وي او یوه ورځ پر شوروي اتحاد د مسلمانانو په بریا تمامیږي. تاسو به شاهد اوسئ. د اسلامي کولو د پروسې چې د ضیا لخوا پیل شوې وه یوه پایله یې دا وه چې د اسلامي ښوونځي او مدرسو په شمېر کې ډېر زیاتوالی راغی. ضیا د دې ښوونځي او مدرسو ډیپلوم د پوهنتونونو له ډیپلوم سره معادل باله او په رسمیت یې وپېژند. د ضیا تر نظارت لاندې د دا ډول ښوونځي او مدرسو شمېر فوق العاده زیات شو. په 1981 کې په پاکستان کې د مدرسو شمېر 900 ته رسېده، خو په 1988 کې 8000 رسمي او 15000 نارسمي او ناراجستره مدرسې پر فعالیت بوختې وې. د دې ترڅنګ د ضیا په دوره کې د نظامي کسان رول هم زیات شو. د پاکستان د لومړني نظامي ډیکټاټور ایوب خان په وخت کې یوه پروسه پیل شوه چې پر اساس متقاعدو نظامي افسران د هیواد په اطراف او غیر ښاري سیمو کې ځمکې ورکول کېدې چې هم د دوی د تقاعد حقوق زیات شي او هم اطرافي او غیر ښاري سیمې وده او پرمختګ وکړي. ضیا دا پروسه نوره هم وغځوله او خپلو ځانګړو او د خوښې نظامي کسانو ته به یې په ښاري سیمو کې هم ځمکې ورکولې. دې پروسې تر 1999 پورې دوام وکړ چې په پایله کې نظامي وسلوالو افسرانو د ښاري ځمکو زیاته برخه تصرف او ترلاسه کړه. بله مهمه خبره دا چې آیسای وغځېده. د دې ادارې مشر د ضیا پخوانی ټولګیوال اختر عبدالرحمن خان و چې په جنرال اختر مشهور و. د یې پښتون الاصل او له افغانستان سره زیاته آشنایي درلوده. د ده تر لاس لاندې کسانه به هغه بې مینې محتاط، رازدار او مرموز شخص باله. اختر له ان سره د 1948 1965 1971 کلونو په جګړو کې جنګېدلی او دې پایلې ته رسېدلی و چې هند د پاکستان سرسخت بدیدار دی. هغه د یو څه وخت لپاره د کاګول په حربي اکاډمۍ کې تدریس کوي او په 1960 کلونو کې د لوړو نظامي زده کړو لپاره برېټانیې ته ولېږدول شو. دا یې د ضیاء الحق لخوا په 1990 کې د آیسای مشر شو. د دا او ضیا اړیکې ډېرې ټینګې وې ان تر دې چې تر خپل مرګه پورې د راولپنډي په نظامي قرارګاه کې په 2 څنګ په څنګ بنګلو کې اوسېدل. اختر له شهرت او رسنۍ سره جوړ نه و او د تصویرونو له اخیستلو یې ډډه کوله. هغه حتی د خپلو ډېرو نږدې معاونینو او یاوران لپاره هم مرموز او نه سپړل کېدونکی شخصیت و. خو د خدای ورکړی استعداد او مهارت خاوند افسر و. جنرال اختر له زیاتو جهادي مشرانو په ځانګړي ډول له خپلو پښتنو مشرانو سره ژورې اړیکې درلودې او له هغو سره یې د سیاسي ګوندونو په رامنځته کولو کې مرسته وکړه چې له دې لارې د هغوی جګړو او مبارزو ته مشروعیت او حقانیت وروبخي. د همدارنګه د آیسای او CIA او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې پخې او پراخې کړې. د ضیا په هدایت جنرال اختر د آیسای ځواک او کارکونکي هم زیات کړل. د یو براوډ پر بنسټ په 1980 کې د آیسای پرسونل 2000 کسان و، خو تر 1988 میلادي کاله پورې دا شمېر تر 40,000 ورسېد چې بودیجه یې هم $1 بلیون شوه. دا اداره په یوې داسې تمام عیاري ادارې بدله شوه چې هر کلی، هر ساختمان او هر دولتي ساحه تر نظر لاندې وه او هر ټلیفوني اړیکه به یې څارلی شوه. ټول سیاسونه په خدمت کې او مخالفین له صحنې پاک کړي. د دې ادارې د پراخوالي علت په قدرت کې د ضیا د ساتلو ترڅنګ د افغانستان د جګړې تمویلول او پرمخ بیول و. د جنرال اختر د یو ویان په خبره ISI په ټول پاکستان کې د زیات نفوذ لرونکي او تر ټولو ځواکمنه اداره ده. هغه زیاتوي جنرال اختر ته به یا د احترام یا د رخي او کینې په سترګه کتل کېدل. حتی د خپل افسران لخوا هم. لنډه دا چې ضیاء الحق یو ډول د اسلامیزیشن یعنی اسلامي کولو او استبداد او فتنه پارونکي مخلوط پاکستان ته په میراث پرېښود.
د ISI جګړه کله چې شورویانو پر افغانستان یرغل وکړ نو ضیاء الحق له جنرال اختر څخه د شوروي لخوا پاکستان ته د متوجه ګواښ او خطر په اړه نظر وغوښت. جنرال اختر پر دې باور درلود چې په نږدې یا لرې راتلونکي شورویان بلوچستان لاندې کوي او له همدې لارې ځان د عربو د بحیرې ګرمو اوبو ته رسوي. په دې توګه پاکستان ته له دواړو لوریو دامونه ایښودل شوي وو. د ختیځ لخوا روسیه او د لویدیځ لخوا هند چې دواړه په یو ځای د پاکستان د له منځه وړلو طرحه پلي کوي. خو د مخنیوي لپاره یې اختر وړاندیز وکړ چې پاکستان باید د مجاهدینو ملاتړ زیات کړي او له همدې لارې د شوروي مخه ونیسي. که 40 سور لښکر د مجاهدینو له لورې خنثی شو نو پاکستان ته متوجه ګواښ له منځه ځي. خو د مجاهدینو ملاتړ او حمایې پر پاکستان د شوروي د حملې خطر رامنځته کوو. نو دا ډېره د لوړ رسک لرونکې ستراتیژي وه. ضیاء ځینې نورې اندېښنې هم درلودې. تر کلونو وروسته اندرا ګاندي په 1980 کال کې د دویم ځل لپاره له نورو کاندیدانو څخه په ستر توپیر وګټله او یو ځل بیا د هند لومړۍ وزیره شوه. د اندرا سیاسي ګوند د هند په پارلمان کې له 542 څوکیو څخه 351 څوکۍ خپلې کړي. هغې د ختیځ یعنې بنګلادیش او لویدیځ پاکستان د اتحاد په له منځه وړلو کې مهم رول درلود. اندرا ضیاء الحق ته د هغو نورو پاکستاني نظامي ډیکټاټورانو په سترګه کتل چې په 1971 کې مات کړي وو. په هند کې د اندرا واک ته رسېدو سره په کابل کې د شوروي له ځای پر ځای کېدو سره د ضیاء اندېښنې او ویره زیاته شوه. ضیاء فوراً جنرال اختر د سعودي پادشاه ته ورولېږه چې د ده پیغام ورسوي. ضیاء غوښتل د مجاهدینو په حمایت او تمویل کې سعودي له پاکستان سره مرسته وکړي. د سعودي مرستې او ملاتړ به له یوې خوا د پاکستان حکومت په اسلامي نړۍ کې د ښه نوم خاوند کړي، له بلې خوا به په افغانستان کې د مجاهدینو خوځښتونه تمویل کړی شي. د سعودي عربستان د استخباراتو ادارې مشر شهزاده ترکی په وینا د سعودي پادشاه د پاکستان دا وړاندیز سمدستي قبول کړ او د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو یعنی ISI او GID ترمنځ همکاري او ګډ فعالیتونه پیل شو. د ISI جیبونو د سعودي د پیسو را بهېدل پیل شو او سعودي له خپلو عامو خلکو څخه هم غوښتنه وکړه چې له مجاهدینو سره یا نقدې مرستې وکړي او یا ورشي او یو ځای سره وجنګیږي. دغه دوه اړخیزه اتحاد ډیر ژر په یو مثلث بدل شو چې دریم رسي CIA و. پاکستان په بدل کې سعودي عربستان د خپلو پوځیانو یو غونډ واستو چې د خارجي دښمنانو له احتمالي حملو څخه د سعودي د حکومت حفاظت وکړي. د خالد بن ولید 12 نمبر خپلواک زرهي غونډ د عربستان په تبوک سیمه کې د اسرائیلو سرحد ته نږدې ځای پر ځای او د شپږو کلونو یعنې 1982 کلونو لپاره هلته پاتې شو. دې غونډ په خپل اوج کې تر 100,000 زیات پوځیان درلودل چې ټول لګښتونه یې د عربستان پر غاړه وو. پاکستاني افسرانو به له خپل دولت څخه اضافه پیسې هم ترلاسه کولې او د سعودي په لګښت به یې د حج د فریضې د ادا کولو فرصت هم ترلاسه کوو. تقریبا په ټوله دوره کې 40,000 پاکستاني پوځیانو په همدې غونډ کې خدمت وکړ. که څه هم د دې غونډ اعلامیه او ظاهري موخه له خارجي ګواښونو څخه د سعودي ساتنه وه، خو اصلي او پټ هدف یې د امپراتورۍ د یو ګارد په توګه د داخلي اختلافات او جګړو په وخت کې د سعودي شاهزاده او د هغه د کورنۍ ساتنه او دفاع وه. د دې لپاره چې پاکستان شوروي د حملې کولو یا له هند سره د لاس یو کولو او د پاکستان ویشلو پلمه په لاس ورنه کړي، نو د افغانستان جګړه یې باید په ډېر محتاط او مخفي شکل تر سره کړی وای. د افغانستان په لوښي کې اوبه باید سړې شوې وای خو یې شېده نه وای، یا حد اقل په لومړیو وختونو کې که نه وای یې شېدلې که وروسته یې شېدلې هم وای د ضیاء په خبره چې اختر ته یې ویلي. دا اوبه باید د حرارت په مناسبه درجه کې ویشي. د همدې لپاره دا فعالیتونه مخفي او د عامو خلکو له سترګو پناه وو.
د آیسای د افغان څانګې پرسونل تقریبا د ټول جنگ په اوږدو کې 80 افسران او تر 400 پورې ټیټ رتبه کسان لرل چې تل به غیر نظامي او د خلکو جامې اغوستې وي. حتی په خپل دفتر یعنې راولپنډي کې هم د دوی له ډلې د جنگ اصلي مسایل یوه نسبتا کوچنۍ کادري ټیم ته ورسپارل شوي وو. دې ټیم ځینې مهمې دندې پر غاړه درلودې. مثلا دوی به د آیسای په اختیار کې ټول مهم استخباراتي موضوعات راټولول. د مجاهدینو لپاره ټول ترلاسه کېدونکي کومکونه او مهمات به یې کنټرولول. د وجهرې او کویټې کمپونو ته د دې مهماتو انتقالول له هغه ځایه مجاهدینو ته ورسول. د مجاهدینو نظامي تربیه، د حملو ځایونه وخت تعیینول، د هر جهادي مشر لخوا ترلاسه شویو مرستو او مهماتو یاداښتول او د متحدو استخباراتي ادارو ترمنځ اړیکې او همغږي رامنځته کول. د جنگ په لومړیو 15 کلونو کې په مجاهدینو ته روسي وسلې ورکول کېدې چې په دې ادعا سره چې مجاهدینو له شورویانو څخه د جنگ په وخت کې نیولي او یا افغان ځواکونه په خپله دوی ته ورکړي توجیه کړی شي او پاکستان د قدنیونې احتمال او پلمه له منځه یوسي. د تمویل او تدارک دغه کانال تر 1983 پورې هر کال تر 10,000 ټنو مهماتو او توکو انتقالول. ټول انتقال شوي توکي به هر کال تر 15,000 ټنو پورې رسېدل. د دې توکو ډېره برخه د کراچۍ د سیند لارې پاکستان ته استول کېدل، خو یوه څه برخه به یې د هوا له لارې راولپنډۍ ته لیږدل کېدل. د دې توکو 80% برخه سرحد تر استولو مخکې اوجهړ کمپ ته انتقالېده او پاتې نور به په بلوچستان کې د کویټې شاوخوا د آیسای کمپونو ته انتقالېده. په لومړیو کې د مجاهدینو روزنه په کوچنۍ مقیاس پیل شو. د جنگ په لومړیو 3 کلونو کې یوازې 3,000 مجاهدین د آیسای په کمپونو کې وروزل شو، خو په راتلونکي 4 کلونو کې یعنې 1983 1988 کې تر 80,000 پورې مجاهدین د آیسای لخوا تربیه شو. د آیسای د روزنې کمپونه په 1993 کې له 2 څخه په 1980 کې تر 7 ورسېده. د آیسای رول یوازې تر سرحدونو محدود نه و. جنرال اختر حتی د جنگ له پیله آیسای ته هدایت کړی و چې د ډیورن له کرښې واوړي او د افغانستان په داخل کې هم فعالیت وکړي. هغه په دې اند و چې یوازې مجرب، ماهر او تکړه پاکستاني پوځیان د شوروي له 40 ستر لښکر سره مقابله کولی شي. طبعا دا یوه ډېره له خطر او ریسک ډکه ستراتیژي وه. نیول شوي پاکستاني پوځیان به د شوروي لپاره یوه پلمه وه چې له پاکستان سره جګړه پیل کړي. نو د همدې لپاره به پاکستاني پوځیان په ملکي جامو کې افغانستان ته تلل او هیڅ ډول نظامي وسایل او پاکستاني تذکره یا د هویت کارت به یې له ځان سره نه وړل. دا یوه خطرناکه وظیفه وه. یوازې څو پاکستاني پوځیان به دې کار ته غاړه ایښوده او له مجاهدینو سره به هم سنګره کېدل. خو وروسته بیا د آیسای زیات عسکر او حتی د پاکستان د ځانګړو ځواکونو قطعې یعنې SSG هم د جنگ ډګر ته تللي چې ښه بېلګه د سوار جګړه ده. د جنگ په لومړیو وختونو کې د آیسای لسګونه ټیمونه د افغانستان په داخل کې پر جګړه بوخت وو. اوس چې پاکستان دا خطرناکه او رسک لرونکې پروژه پیل کړې وه، نو ضیاء اختر غوښتل د جنگ ټول رهبریت او مدیریت په لاس کې واخلي چې وروسته د ریګن د اصولو په نامه د آیسای او د CIA د اړیکو د تنظیم او مدیریت اصول رامنځته شو. د دې اصولو پر بنسټ آیسای د مجاهدینو د کنټرول او رهبرۍ بشپړ اختیار ترلاسه کړ. د ځینو مهمو کسانو لکه د کانګرس له غړو، د بوش له مرستیال او د CIA له لوړپوړو کسانو سره د تصویرونو له اخیستلو پرته امریکا له مجاهدینو سره له مستقیم اړیکو ډډه کوله. د مجاهدینو روزنه ټوله د پاکستاني پوځیان لخوا ترسره کېده. که CIA به داسې جنګي مهمات مجاهدینو ته ورکول چې کارول به یې زیات مهارت ته اړتیا درلود لکه د سټینګر مسایل، نو CIA به لومړی د آیسای کسانو د همدې مهماتو په اړه زده کړې ورکول او آیسای به بیا مجاهدین د مهمات پر کارولو پوهول. لنډه دا چې امریکایانو د ریګن د اصولو په چوکاټ کې تایید کړه چې د جګړې اصلي تصمیم نیونکی ځکه باید پاکستان وي چې د جګړې ټول رسک او خطر پر غاړه اخلي. باب ګیټس وروسته لیکي چې CIA کولی شول منحرف شي او له فشاره کار واخلي، خو بیا یې هم ومنل چې اصلي تصمیم نیونکی دی ضیاء الحق او آیسای وي. دا ضیاء او آیسای چې د جنگ مسیر ټاک او دا چې کوم جهادي رهبر کومې وسلې ترلاسه کوي او چیرته یې کاروي تر ډېره حده د آیسای د CIA له پرېکړو زیاته خوښه نه ښکاري.
یوازې بیلې کیسې چې د ریګن په دوره کې د مرکزي استخباراتو مشر و یوه استثنا وه. د ځان کاملا د دې جنگ مسایلو ته وقف کړی و او یوازې دا نه غوښتل چې افغانستان د شوروي ته په ویتنام بدل کړي، بلکې غوښتل د شوروي لمنه له ټولې نړۍ راټوله کړي. ISI شکایت کوي چې د CIA حتی ډېر لوړ رتبه افسران پر چریکي جګړه او نظامي عملیاتو ډېر کم او یا هم هیڅ نه پوهېږي. د ISI د افغان څانګې د مشر په خبره CIA زیاتره وخت بې مهارته، غیر واقعیت بین او کاملا غیر مسلکي ښکارېده. همدارنګه د CIA لخوا جنګ ته انتخاب شوي مهمات به ISI له سټنډرډ لاندې زاړه او ناسم ساتل شوي او حتی بې ګټې او خطرناک ګڼل. د بلو پایپ له ځمکې نه هوا ته مزایل یوه بېلګه وه. دا مزل سره دی چې فالکلانډ په جګړه کې د برېټانویانو لخوا کارېدلي وو او مثبته پایله یې نه وه ورکړې. د CIA او برېټانویانو لخوا پاکستان ته راواستول. هغه جنګي مهمات چې په مصر کې پلورل شوي وو زیاتره یا له روسیې راوارد شوي وو یا په مصر کې د روسیې کمپونو لخوا جوړ شوي وو، بې کیفیته بلل کېده. له بله اړخه بیا چینایي مهمات او توکي د کیفیت له اړخه تر ټولو غوره او بهتره شمیرل کېده. خو ISI د امریکا د استخباراتي ټکنالوژۍ له وړتیاو په ځانګړې توګه د سپوږمکۍ لخوا اخیستل شوي عکسونو څخه ډېر متاثره و او خوشحاله و. ISI د امریکا د سپوږمکۍ لخوا اخیستل شوي لوړ کیفیت عکسونو څخه په استفادې په ځینو کارونو لکه د حملې د موقعیت په ټاکلو او د مجاهدینو د چاپو او کمینونو په نتیجه کې شوروي د داوښ د زیانونو په تشخیصولو کې زیاته ګټه پورته کوله. له سټلایټ یعنې سپوږمکۍ څخه دغه اخیستل شوي عکسونه له دوی سره د چاپو حملو په برخه کې د سیمو د نقشو په ترسیم کې زیاته مرسته او همدارنګه د افغان کمونیستي ځواکونو او شورویانو د جنگي نظم په اړه هم جامع معلومات ورکول. دا هم باید په نظر کې ونیسو چې د دوو استخباراتي ادارو د یو ځای او په ګډه د کار کولو توازن او انډول ساتل ستونزمنه خبره ده. طبعا استخبارات هیڅ وخت نه غواړي خپل مخفي او محرم معلومات نورو ته ورکړي، په ځانګړې توګه کله چې د دې استخبارات ترمنځ فرهنګي، دیني او ژبني توپیرونه موجود نو اړیکې نورې هم ضعیفې او د زړه تخریب وړ وي. خو بیا هم ISI او CIA همکاري د KGB او خات چې د KGB افغاني نسخه وه د همکارۍ په پرتله زیاته وه او دوی د سعودي، برېټانیا، چین او نورو هیوادونو د استخباراتو ترمنځ چې 40 سره لښکر ضد جګړه یې وګټله یوه بریالۍ همکاري او همغږي رامنځته کړی شو. جنرال اختر پرېکړه وکړه چې په افغانستان کې د ISI ټول ټیمونه پر دې معذف کړي چې د کابل خلاف جګړه شدیده کړي. هغه غوښتل د جنګ لمن د هېواد تر پلازمېنې ورسېږي او د شوروي او افغان ځواکونو د قرارګاهو په نښه کول سره په کابل کې د ناامنۍ حس رامنځته. په لرې سیمو او اطرافو کې د زیاتو جګړو له امله د هېواد زیات نفوس د خوندیتوب لپاره کابل ته کډوال شوي وو چې په پایله کې د کابل نفوس له 250,000 څخه په 1984 کې تر 2 میلیون رسېدلی و. په داسې یو محیط کې دومره زیات نفوس د دې لامل شوی و چې پاکستان په اسانۍ داسې کسان پیدا کړي چې شورویان افغان کمونیستي افسران ووژني یا په دولتي ساحو کې بمونه ځای پر ځای. له دې سره اختر یوازې په مزاحمتي بریدونو یا فعالیتونو بسنه نه کوله، بلکې مجاهدینو ته یې امر وکړ چې کابل له بیرونه د توپونو، اوانونو او راکېټونو په واسطه باران. د کابل د راکېټ باران کولو لپاره د راکېټ توغونکو ماشینو یوه داسې سیستم ته اړتیا وه چې کابل له 2 مایله فاصلې څخه په نښه کړی شي او همدارنګه متحرک او د لیږدولو وړ وي چې مجاهدین تر توغولو وروسته د ویشتلې ساحې په امتداد کې له ځان سره انتقال او په دې توګه مخ ته ولاړ شي. چین بالاخره وتوانېد چې داسې یو سیستم جوړ کړي. ISI په 1985 کې له چین څخه غوښتنه وکړه چې د یوې خولۍ اسانه لیږدونکي لانچر جوړ کړي. په 1980 کې زرګونه میله همدا لانچرونه د چین لخوا کراچۍ ته صادر او له هغې لارې کابل اطرافو ته ولېږدول شو. داسې کابل د راکېټونو تر بې دمې باران لاندې واقع شو. جنرال اختر پر مجاهدینو فشار راوړ چې د کابل ځینې سیمې د 14 ساعتونو لپاره ونیسي چې په سمبولیکه توګه د شوروي د کنټرول ضرورتیا ثابته کړي. خو دا کار د مجاهدینو د امر او کنټرول سیستم نه درلودلو له امله ډېر سخت نو ځکه یې تر سره هم نشو کړی. د جهادي مشرانو د هغوی د جنگي تنظیمونو مدیریت په پاکستان کې د ISI لپاره یو لوی سرخوږی و. دوی د یو بل دښمنۍ ته ملا وتړل او په داسې حال کې چې مرکزونه یې په
البته ابدي بڼه په پاکستان کې و. پلویانو یې په افغانستان کې له یو بل سره پر جګړو بوخت. یوازینی امر چې پر ټولو مجاهدینو په چلېده دا عیسی و. هرې 3 یا 4 میاشتې وروسته به د ضیا او جهادي مشران ترمنځ یوه ناسته جوړېده چې پر سیاسي اوضاع وغږېږي. هر ځل به په دې پټو ناستو کې چې د عیسی له خوا به د ستر رونق په نوم یادېدې، ضیا خامخا پر دې ټینګار کوو چې د جهادي مشرانو ترمنځ اتحاد او همغږي زیاته شي. خو جنرال اختر به تر دې هم زر او کوچنۍ ناستې جوړولې چې یوازې رونق به یې بللې او پر تکتیکي او جنګي مسایل به یې بحث پکې کوو. د عیسی لپاره د بریالیتوب پر لور د خپلو دې پیروانو هدایت او رهبري په یو ننګونه بدله شوې وه. عیسی خپله جګړه د آمو سیند هاخوا د مرکزي اسیا سیمو ته هم وغځوله. په 1984 کې د مجاهدینو کوچنۍ ډلې شمال د روسیې د خاورې پر لور ولېږلې. په لومړیو کې دا کار د کشفي او تبلیغاتي موخو لپاره کوو، خو په 1985 کې عیسی له CIA څخه د همدې ساحو پوره نقشې وغوښتې چې د جنګونو او چاپو یوه لړۍ د شوروي د خاورې دننه ترسره کړي. CIA که څه هم له دې کاره ډډه وکړه، خو عیسی ادامه ورکړه او د هاوانونو او راکېټونو په ورتوغولو یې د شوروي نظامي هوایي ډګرونه او نظامي تاسیسات په نښه کول. پاکستان په ترمذ کې یو پل چې د آمو سیند پر سر په 1982 کې جوړ شوی و په نښه کړ. دا پل د هغو انتقالي او تدارکاتي سړکونو او ریل پټلیو برخه وه چې له شوروي څخه به کابل ته مهمات او توکي پرې را انتقالېدل او ویجاړېدو یې حتمي د لنډ وخت لپاره هم د شوروي لپاره زیاتې ستونزې رامنځته کولی شوې. خو دا وړاندیز د ضیا لخوا د ډېر جاه طلب او ډېر خطرناکه پلان په دلیل رد شو. عیسی په سیند کې پر بیړیو او کښتیو زیات تمرکز پیل. د دې کار لپاره یې د M14 څخه د مرستو غوښتنه وکړه چې لمپټ ماینونه ورکړي چې د لامبو وهونکو کسانو لخوا انتقال شي او د کښتیو په برخو پسې تر نښلول کېدو وروسته انفجار وکړ. لندن ومنله او د آمو سیند شوروي غاړې ته د بیړیو په له منځه وړلو کې د پاکستان سره یو کوچنی خو اغېزناکه مرسته وکړه. د سرحد پار عملیات ډېر خطرناک او تحریک کوونکي وو، لکه څنګه چې عیسی هم وروسته د خرس جنګي په نامه یاد کړل. د شوروي آرشیف ښایي چې پاکستان څو ځله له سمرقند څخه ترمذ تر چیک پوینټونو یعنې تلاشۍ تمځایه پورې د ریل پټلۍ کرښه خرابه کړې وه، خو پاکستان هیڅ وخت بریالی نه شو چې د مرکزي اسیا په اسلامي هیوادونو کې د شوروي ضد خوځښتونه راوپاروي. آخر د شوروي د صبر کاسه ډکه شو او په 1980 کې د شوروي سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته اخطار ورکړ چې پاکستان باید له دې کاره لاس پر سر شي، کنه شوروي به یې په غبرګون کې د پاکستان په داخل کې خپل غچ واخلي. په 1980 کې پاکستان له یوې خوا د ختیځ له لوري د افغانستان او د لویدیځ له لوري د هند په محاصره کې رابند و او له بلې خوا د مهمو متحدینو نشت سره مخ. په 1970 کې امریکا او چین له پاکستان څخه یوازې اعلاني او ظاهري ملاتړ اعلانوه، خو په عمل کې دومره مرسته نه ورسره کول. چین پاکستان ته که څه هم د یو بالهوسۍ امریکا خلاف د یو همیشني دوست په سترګه کتل، خو بیا هم دې ته چمتو نه و چې په 1970 کې د پاکستان په ګټه د شوروي خلاف جګړه پیل کړي او برعکس له شوروي سره هم په 1980 کې د پاکستان خلاف مرستو ته زړه ښه نه کړ. د امریکا اړیکې له پاکستان سره د ضیاء الحق تر کودتا او د زلفي تر اعدام وروسته بې خونده شوې. خو د 1990 په نومبر کې په پاکستان کې د امریکا پر سفارت د عامو خلکو حملې او په غبرګون کې د ضیاء پڅ او غیر ګټور اقدام هغه څه و چې د دې دواړو هیوادونو اړیکې خورا ترینګلې کړې. یوازې سعودي د پاکستان ټینګ ملاتړی معلومېده، خو سعودي په خپله هم له بحرانونو سره مخ و او په 1990 کې په مکه ښار کې د خلکو تر پاڅونونو وروسته داسې ښکارېده چې د سعودي شاهزاده هم د ایران د شاه پر برخلیک اخته کېدونکی دی. سره له دې چې د پاکستان او شوروي د قدرت تل د شوروي په ګټه درنه وه، خو ضیاء بیا هم له شوروي سره د جنګېدلو خطر ته غاړه کېښوده، البته مخفي او پټه بڼه. دا یې پر دې ښه پوهېده چې مرګ به یې هم یوه نه یوه ورځ د شوروي له لاسه وي، لکه د آل ذوالفقار تروریستي ګروپ چې لږ تر لږه 2 ځلې د هغه د ترور هڅه وکړه. ضیاء دغو ټولو ترورونو او ګواښونو ته په جرأت غاړه کېښوده. یو ښه مثال یې په 1985 کې په مسکو کې د کانسټانټین چرنیګوف د مرګ په مراسم کې د ضیاء او میخایل کوربچوف لیده کاته و چې په هغو کې زیاته پر پاکستان د یرغل ګواښ وشو. کوربچوف ضیاء ته د چالاکه سیاستمدار نوم په اخیستلو سره وویل ته یو نظامي کس او پر دې ښه پوهېږې چې روسیه د پاکستان له هرې
کوخي او ساحې په ښه کره توګه خبره ده. دا چې کمپونه چیرته او څه ډول فعالیت کوي، چیرته مو دښمن روزل کیږي او مسله کیږي او چیرته پیسې او نور مهمات ورکول کیږي. کوربچو خپلو کسانو ته وروسته ویلي وو چې ضیا له ناسه ډېر خواشینی او اندېښمن وو، خو ضیا د دې باوجود هم په هېڅ صورت د شوروي ګواښونو ته سر ټیټ نه کړ. ضیا د هند له ګواښونو هم زیات نه ویرېد. هغه په افغانستان کې د کمونیزم ضد جګړه یو ډېر مناسب فرصت ګاڼه چې د جهادیانو یو کادر ایجاد او د شوروي تر څنګ د هند پر خلاف هم وکاروي. ضیا د افغانستان د جګړې له لومړیو په دې لټه کې و چې د جهادیانو د رسالت دوم پړاو د ختیځ پر لوري هند او کشمیر ته متوجه کړ. هغه د دې کار لپاره لومړی د جمعیت اسلامي په نوم یو سیاسي ګوند سره چې له نظامي ځواکونو سره ژورې اړیکې لرلې روابط ټینګ کړل. دا ګوند په 1941 کې د ابو اعلی معددي لخوا رامنځته شو. معددي په جنوبي اسیا کې د مغلي امپراتورۍ د پراخوالي په اندازه چې د برېټانیا تر استعمار مخکې پر دې سیمو حاکمه وه، د اسلامي حکومت رامنځته کولو او د هغه لپاره له هر ډول قدرت او ځواک څخه د ګټې اخیستنې طرفدار لیکوال و. دا یو ګوند په 1970 کې د بنګلادیش یعنې ختیځ پاکستان پر ضد د اسلام آباد د وسلوالې جګړې ملاتړ و. دا فکر او دریځ د دې ګوند او نظامي جهادیانو لکه ضیا تر منځ د اوږدمهاله یووالي سبب شو. ضیا ژمنه وکړه چې د افغانستان د جګړې لپاره به له امریکا مرستې د کشمیر په جګړه کې هم مصرفوي او آیسای به د دواړو جګړو مخته بیول تنظیموي. په دې توګه آیسای او وجهر د کم یو اندازه سلاوي د کشمیر جنگ او جهاد ته ځانګړي کول. ساړه ماغزه غالب شو. ضیا او راجو دواړه له جګړې پر شا شول. ضیا د هند بلنه ومنله او په فبروري کې د هند په جیپور ښار کې د کرکټ په یو لوبه کې دواړه هیوادونو رهبران سره ولیدل او له دې سره دواړو لوریو ترمنځ ترینګلتیا راکمه شوه. دا څوم ځل و چې د کرکټ ډیپلوماسۍ له لارې په دې نیمه لویه وچه کې د احتمالي فاجعو او نښتو مخه نیول کېده. د افغانستان د جګړې لپاره د آیسای تر ټولو ستره ډیپو چې جنگي مهمات پکې ذخیره وساتل کېدل له راولپنډۍ نه لږ د باندې وجهر کمپ و. دا کمپ د 1988 د اپریل په 10 د 10,000 ټنو باروتي او جنگي موادو د چاودنې له امله ویجاړ شو. دا هغه ځای و چې د افغانستان د جګړې تر څنګ د کشمیر جګړه هم تغذیه کوله او آیسای د دې ځای مهمات پر سیکانو پاڅون کوونکو هم وویشل. په دې چاودنه کې د آیسای د 15 افسرانو په ګډون 100 تنه ووژل شو. په 2012 کې د هند د استخباراتو دوه پخوانیو کارکوونکو ماته وویل چې د دې کمپ سبوداش د دوی کار و او دا کار د دوی د غچ په شکل د پاکستان لخوا د کشمیر او سیکانو د رالمسولو په خبرګون کې وکړ. نوې ډهلي باور درلود چې د دې کمپ تباهي به آیسای پال کړي. که څه هم داسې ونه شو، خو دې کار په افغانستان کې د آیسای جګړه له ستونزو سره مخ کړه او مجبوره شوه چې CIA ته بیا د مرستو لاس وغځوي. ضیا حتی د امریکا په مقابل کې درېدلو هم زیاته ویره نه درلوده. پاکستان د خپلو یورانیم د غني کولو او اټوم بم جوړولو پروسه ونه دروله. که څه هم د ګلین د اصلاحي پر اساس په واشنګټن باید په هغه صورت کې چې پاکستان د اټوم بم جوړونې پروسه نه وای درولې خپلې مرستې پرې قطع کړې وای. د اټوم بم په پروژه کې د یو پاکستاني جنرال د معتبر روایت پر بنسټ د 1983 د مارچ پر 11 پاکستان په پټه په بریالیتوب د خپل اټوم بم سور آزمایښت ترسره کړ. د دې آزمایښت پر بنسټ ثابته شوه چې پاکستان د اټوم بم د الوزولو لپاره ټول اړین توکي او عناصر لري. که څه هم نور لسګونه ساړه آزمایښتونه ترسره شول، خو د 1983 د مارچ ساړه آزمایښت ضیاءالحق پوه کړ چې پاکستان اوس پر یو اټومي ځواک بدل شوی. دواړو ولسمشرانو کارټر او ضیا پرېکړه وکړه چې د اټوم بم مسله باید دوی مشترک هدف یعنې د شوروي ماتې زیانمن نه کړي. که څه هم پر دې خبره د باور دلیل نشته چې پاکستان به د امریکا د فشار او مرستو درېدلو په پایله کې له اټوم بم نه لاس په سر شوی و. ضیا په دې کې ماهر او ماستر و چې څنګه له فشار پرته خپل دښمن دې ته اړ کړي چې جنګ ته ورسره لاړ شي. د افغانستان په جګړه کې د وسلو او مهماتو د مهمې ذخیرې ساتل او تدارک د مهارت څرګندوی کوله. د جګړې له پایله د مجاهدینو اصلي ضعف د هوایي دفاع نه درلودلو. نو د همدې لپاره د یو لیک وړ ځمکې نه هوا ته میزایل سیستم ته اړتیا درلوده چې هغه له پاکستان افغانستان ته انتقال کړي او د شوروي او افغان حکومت د هلیکوپټر د ویشتلو لپاره یې وکاروي.
په لومړیو کې ISI مجاهدین ته روسي SA-و پر اوږه ایښودونکي ځمکې نه هوا میزایل ورکړل چې د عربو اسرایلو په 1983 جګړه کې ډېر ګټور ثابت شوي او مصر ته یې زیات بریالیتوبونه په نصیب کړي وو. خو تر 1980 پورې دا میزایل نور زاړه او د دولتونو د ټکنالوژۍ په سیالیو کې له لومړیتوبه لوېدلي وو. یو سبوتاژ او پلان شوی کار و، خو دا چې دا کار د چا لخوا ترسره شوی و معلومه نه و. په حقیقت کې دواړو هیوادونو یعنې پاکستان او امریکا د زیات د قاتلینو له پیدا کولو سره چندان لیوالتیا نه ښوده. اصلي اندېښنه دا وه چې د زیات تر مرګ وروسته چې تقریبا 11 لسیزه پر پاکستان حکومت وکړ، د دې هیواد سیاسي ټیکاو او ثبات څنګه وساتل شي. زیات د راتلونکو ټاکنو لپاره د 1988 د نومبر 14مه نیټه په پام کې نیولې وه او د ملي ځواکونو نوی مشر اسلم بیګ هم پریکړه وکړه چې په همدې نیټه ترسره شي. د امریکا نوی سفیر رابرټ اوکلي هم ټینګار کوي چې ټاکنې دې په خپل وخت ترسره شي. بېنظیر بوټو د خپل پلار د ګوند د PP په مرسته د پارلمان د 200 څوکیو له جملې د 93 څوکیو په خپلولو د نومبر انتخابات وګټل. دا د وضعیت ډېر زړه راښکونکی اوښتون و. د زیات تر کودتا وروسته بېنظیر بوټو 15 کاله په زندان کې او 10 میاشتې په ګوښي زندان کې تېر کړي. بېنظیر بوټو ته په برېټانیا کې تر 2 کاله جلا وطنۍ وروسته پاکستان ته د راستنېدو اجازه ورکړل شوه چې د خپل مشر ورور شاهنواز بوټو چې په نایس یعنې فرانسه کې په ورغوز بڼه ومړ، د تکفین او تدفین مراسمو ته راشي، خو د ضیا لخوا یو ځل بیا زنداني شو. هغه پوهېده چې ضیا غواړي د دې په زنداني کولو سره په راتلونکو ټاکنو کې خپل یو ستر سیال له صحنې وباسي، خو آخره هم بېنظیر بوټو په 35 کلنۍ کې واک ته ورسېد. د ضیا د پیرو عصر نور پای ته رسېدلی و، خو میراث او بقا یې تر ننه هم پاتې دی. د سپټمبر تر 11 وروسته په پاکستان کې د یوې لسیزې لپاره د اسامه بن لادن د پټېدو په اړه یو پاکستاني کمیټې په خپل یو مخفي څېړنه کې ویلي. د ضیاءالحق تیارې دورې پاکستان د تاوتریخوالي، جنایات، نشنلیزم، ضد او ایډیالوژیک افراطیت یو زهرجن میراث پر ځای پرېږدي. یوه جالبه پوښتنه دا ده چې که ضیا نه وای مړ شوی نو تاریخ به څومره متفاوت او بدل و. ځینې ډیپلوماټان پر دې باور دي چې د بېنظیر بوټو خلاف که ضیا ژوندی وای نو حتما به توانېدلی وای چې په 1989 کې د شوروي تر وتلو وروسته هم د مجاهدینو ترمنځ انسجام او ډیسپلین وساتي. هغه به د افغانستان جنگ پای ته رسولی و او په کابل کې به د خپلې خوښې ګوډاګیو حکومت رامنځته کړی و. ضیا به حتما د دې قصد درلود چې د افغانستان په جګړه کې فتحې ته ورسېږي. د ده په شتون کې پاکستان ښایي له هغه 3 کلن بنبست سره چې د ده تر مرګ وروسته رامنځته شو نه وای مخ شوی. همدارنګه ضیا د ده هم سخت غوښتونکی و چې د شورویان تر ماتې وروسته په افغانستان کې مسلط قدرت او سیاسي سوری پاکستاني اوسي، خو د ده دغه ارمان د ده له مرموز مرګ سره یو ځای و.